طالبانو هغه ویډیو هم نشر کړه چې تېره ورځ ورته عسکر تسلیم شوي وو. تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې بلخ زارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 7 تنه پولیس د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. نن طالبانو په همدې اړوند د الاماره له سټوډیو یو ویډیو کلیپ خپور کړ. په دغه ویډیو کلیپ کې 7 تنه افغان پولیس ښکاري چې له وسلو سره طالبانو ته تسلیم شوي او طالبانو ته دا اطمینان ورکوي چې نور به له افغان حکومت سره کار نه کوي. یاد پولیس همداراز وایي چې طالبانو له دوی سره بهترین انساني برخورد کړی او د دوی په عالي سطح هرکلی کړی دی. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د لوګر په محمد اغا او برکې برک ولسوالیو کې طالبانو ته 26 تنه عسکر او پولیس تسلیم شوي وو چې د دوی لخوا یې تود هرکلی شوی او نور یې عادي ژوند ته سوق کړي دي. هیره دې نه وي چې د طالبانو د مشر لخوا عمومي عفو تر اعلان راوروسته سلګونه عسکر پولیس او د دولت منصوبین د طالبانو لیکو ته ورغلي. بلخوا د طالبانو د جلب و جذب کمیسیون نن په تازه نشر شوي اعلامیه کې ویلي چې تېره میاشت دوی ته څه کم 1000 تنه د افغان دولت منصوبین تسلیم شوي دي. د جلب و جذب او دعوت ارشاد کمیسیونونو لخوا په استول شوي خبرپاڼه کې ویل شوي تېره می میاشت کې د طالبانو لیکو ته 940 تنه پولیس عسکر او د افغان حکومت نور دولتي منصوبین ورغلي دي. خبرپاڼه زیاتوي تسلیم شوي عسکرو ژمنه کړې چې نور به د هیواد ضد جګړه کې برخه نه اخلي او سوله ییز ژوند به پیلوي. د طالبانو اړوند جلب و جذب او دعوت ارشاد کمیسیونونو لخوا یې هرکلی شوی او دوی ته انعامات ورکړي ترڅو د دوی په قول له فاسد او بلواکو حکومت نه راجلا شوي او له مجاهدینو سره یې پیوستون اعلان کړی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د 200 عسکرو او دولتي منصوبینو د تسلیمۍ راپورونه ورکړل شوي او دا بهیر لا په چټکۍ روان دی. سیاسي شنونکي وایي که دا لړۍ همداسې جریان ومومي ښایي په ډېره کمه موده کې د طالبانو نفوذ کې زیاتوالی راشي او د افغان حکومت صفوف به تر یو لړ روحي فشارونو لاندې راشي چې دا به د افغان حکومت لپاره نه جبرانېدونکی زیان وي.